که په موږ باندې خلک اعتماد وکړي موږ ته به څه فایده وي؟ ګوره بچې دا اعتماد داسې څیز دی چې دا د موږ نه صرف په ذاتي زندګۍ کې بلکې په پروفیشنل لایف کې هم ډېر زیات په کار راځي. د مثال په توګه باندې تاسو چې یو دکاندار نه سودا اخلئ نو چې په کوم دکاندار د اعتماد او اعتبار نه وي چې دی ماله صحیح څیز راکوي نو د هغه نه بیا سودا اخلئ نه جي. دغه شانتې بچې چې کوم خلک کاروبار کوي یا بزنس کوي نو بې اعتباره خلکو سره خلک کاروبار کوي نه جي. نو بچې د دې نه دا ثابته شوه چې په ژوند کې کو هغه ذاتي ژوند دی او کو پروفیشنل لایف دی اعتبار او اعتماد د ډېر غټ اهمیت لري چې تاسو سره څوک کاروبار نه کوي چې تاسو نه څوک سودا نه اخلي نو دې نه دا ثابته شوه چې په ذاتي او په پروفیشنل لایف په دواړو کې اعتبار او اعتماد ډېر زیات ضروری دی. او بچی نه صرف دا چې نیکانې جنکۍ بې اعتباره خلکو سره ګورې واده نه کوي او همدغه شانتې کو تاسو وګورئ چې څونه هم د الله پاک نیک بندګان دي نو ټول به قابل اعتباره خلک وي او دغه شانتې ټول نبیان هم قابل اعتباره خلک وو. نو د دې نه دا ثابته شوله چې اعتبار او باروسا په ژوند کې ډېر غټ اهمیت لري بلکې بچې په بې اعتباره بچو خو خپل پلار هم ملا نه تړي. حاجي اوس پوه شوم چې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لپاره اعتبار ډېر ضروري دی. بالکل بچې همدغه شانتې ده. یو جهان مننه. لوی شي بچې لوی شي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي